الله الرحمن الرحیم. محترمو کتونکو اوریدونکو دوستانو مشرانو کشرانو او همزولو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به یې، روژې به م نیولي د خیرت سره، عبادتونه به م کړي. زما د طرفه، زما د فیملی ممبرز د طرفه د تاسو ته وړوکی اختر مبارک شي. الله دې ستاسو زموږ عبادتونه قبول او منظور کړي. خو د یوې خبرې خیال به ډېر زیات ساتو، ځکه چې په دې اخترونو کې اکثر زمونږ کشران شاه زلمي ګلالي چې کوم دي، هغوی د هوایي فایرنګ یوه سلسله جوړه کړي. لومبۍ خبره دا ده چې په دې ډېرې پیسې کمې ځي، نو دا په اسراف کې راځي. په دې باندې د خپل چم ګاونډ، داسې یتیمانان، داسې بېوسه خلک، داسې بیماران، هغوی پې تاسو سپورټ کوئ چې هغوی ته د دوایانو ضرورت وي، هغوی ته د کور د خرچو ضرورت وي. نو دا کمې پیسې چې یقینا چې کالتوس ښه ګران دي، دومره ارزان هم دي نه، او خلک په کلشنکوپونو باندې غونډ غونډ جاجر ته شي، نو یقینا چې دې نه زرګونه روپۍ جوړیږي. نو لومبۍ خبره دا ده چې هوایي فایرنګ بالکل ونه کوئ، ځکه چې په چم ګاونډ کې، په لرې نږدې خپلو خپلوانو کې اکثر فوتکي شوي، څوک وفات شوي، د هغوی زړونه پې هم ازار شي او د هغوی کره غم دی. نو د هغې دپاره دعاګانې پکار ده چې اهتمام موږ وکړو. دویمه خبره دا ده چې دغه کالتوس ته په هوا کې کم فایر کړو، دی به خامخا چېرته راپرېوځي. نو که په شړه مړه کې راپرېوځي خو جو خیر دی، خو نن سبا خو آبادي ډېره ده، په هر ځای کې کورونه دي، که د غر غاړې ته لاړ شي هم کورونه پکې دي. نو دا خو ذهن دا خبره بالکل تسلیموي چې دا کالتوس به راپرېوځي، دا مرتکې به راپرېوځي. نو که د چا په سر کې ورشي، د چا سترګه، د چا خېټه، ډېر ماشومان، ډېر ګلالي زمونږ د وفات شو په دې هوایي فایرنګونو کې، که د ودونو په سلسله کې، که د کویدونو او که د اخترونې. نو لحاظه د دې نه لږ غوندې ځان مونږ وساتو. دغه پیسې نن مونږ راوالو، ځکه مونږ سره یو اپشن شته دی چې سبا اختر دی، نو پکار ده چې مونږ هغه پیسې راواخلو، هغې خلکو له یې ورکړو او دعاګانې ترې والو. امید لرم چې زما دا پیغام به په تاسو دروند نه وي لګېدلی، او زما به دعاګانې تاسو سره وي، تاسو به مونږ ته دعاګانې کوئ. کچ اختر مو مبارک شه. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.